أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران آیت نمبر 50 او یو 50 بوایو ان شاء الله. الله تعالی دې دی وینا اوریدلو او بیا دې الله تعالی مونږ تاسو ټولو ته پویا او بیا دې عمل کولو توفیق راکړي، آمین. د عیسی علی السلام خبره جاری ده او د عیسی علی السلام معجزې الله تعالی ذکر کړي چې د خاورو نه به مارغه جوړ کو او بیا یې پکې پوکې اوه هغه به ژوندی مارغه شو او همدغسې مورزاده وړون جوړول، برس وله جوړول او مړي ژوندي کول او تاسو څه وخورئ هغه او څه چې جمع کوي هغه ټولو ښودل، دا ټولو کې نشانی دي او دې کې د عقل خبرې دي که چېرې تاسو مؤمنان یئ. اوس مزید فرمایي د الله تعالی د عیسی علیه السلام باره کې ومصدقا او تصدیق کوونکی لما د هغه دپاره بین یدیه چې مانا وړاندې دی. اصل کې بین وای منځ ته، یدیه وای دواړو لاسونو ته، زما د لاسونو منځ کې یعنی ما په مخ ته د لاسونو چې داسې مخامخ ونیسئ، مخامخ لکه مثلا تاسو قبلې ته ودرېږئ، قبلې ته داسې ګوتې برابرې کړئ، مخامخ لاسونه ورسئ، دې منځ کې چې څه راځي ته بین یدیه، نو وړاندې شو د جسم نه او موجوده مخکې ته هم وایي، موجوده ته هم وایي. نو دا اوس کتاب چې ما سره دی تورات او د الله طرف نه نازل شوی دی دې نه مخکې، نو دې زه من التورات د تورات نه زه د دې تصدیق کوونکی یم. او دا ډېر غټ دلیل و د یهودیانو دپاره چې تاسو چې کوم کتاب وایي، زه خو د همدې کتاب خبره کوم، زه خو د کتاب تکذیب نه کوم، زه خو د همدې کتاب احکامات تاسو ته بیانوم. او انجیل خو د تورات ناسخ نه و که نه، دا خو تتمه وه، د دې دویمه حصه وه. هغې باوجود یهودیانو دشمني وکړله او دا هر وخت چې څوک دشمني کوي نو بیا خو هغې دپاره د دې شیونو ضرورت نه وي، خو الله تعالی خو خپله ذمهداري پوره کوي، هغه دلایل بیانوي. عیسی علیه السلام فرمایي چې زه د دې تصدیق کوونکی یم. او بله معجزه ولأحل او دې دپاره چې زه حلال کم لکم تاسو ته بعض ځنې الذي هغه شیونه حرم علیکم چې حرام کړي شوي دي په تاسو باندې. دی باندې دوه قسمه شیونه حرام، یو دی د ځان نه جوړ کړي وو چې لا دا شی حرام دی، دا شی حرام دی، لکه دوی د اوښ غوښه په ځان باندې حرامه کړې وه، ځکه چې دا به یعقوب علیه السلام نه خوړه. نو یعقوب علیه السلام خو الله تعالی مخکې دلایل بیانوي، راځي قرآن کریم کې چې هغه خو قسم خوړلی و د اوښ د غوښې نه، یا بعضې روایتو کې دي چې بیمار و، نو حرامه خو نه وه، نو تاسو ولې به ځان حرامه کړې ده؟ بیماري د وجې نه یو څه کوي څوک نه خوري، دې مطلب خو دا نه ده چې دا حرام شو. همدارنګه بعضې شیونه الله تعالی بطور سزا په دې باندې بند کړي وو، لکه مثلا د خېټې چربي په دې باندې د ځناورو د حرامه وه په طور سزا. نو عیسی علیه السلام فرمایي چې زه په تاسو باندې هغه شیونه چې حرام کړي شوي دي په ناجایزې په تاسو باندې د مولیانو وغیره وجې نه یا الله طرف نه به طور سزا حرام، زه دا په تاسو باندې حلالوم د الله طرف نه. وجئتو او زه راغلی یم کوم تاسو ته، وجئتکم او زه راغلی یم تاسو ته بآیتن په یو نشانې سره من ربکم ستاسو د رب طرف نه، یعنی زه هره خبره چې کوم دا په دلیل سره د الله تعالی طرف نه د نشانې سره بیانوم. او دا نور ټولې نشانې دي د عیسی علیه السلام، د هغې پیدایش او د هغې دا ټول هم دا څومره چې دا تېر شول مخکې تېرېږي نور هم راځي. نو فتقوا الله، نو الله نه ویریږئ، واطیعون او زما اطاعت وکئ. دلته بیا ډېره اهمه خبره ده، الله نه ویریږئ زما اطاعت وکئ، یعنی زما اطاعت کول د الله حکم دی، الله ویلی دي چې زما اطاعت وکئ. هیڅ پیغمبر اطاعت دا نه وي چې کنه هغه د ځان نه خبره جوړه کړي نو وایي چې زما اطاعت کوه، نه، دا د الله حکم وي. لکه مونږ ته د الله حکم دی چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اطاعت وکړي، نو که د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوو دا په حقیقت کې د الله حکم دی، الله ویلی دی، الله حکم کړی، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، د الله او د الله د رسول خبره ومنئ. چا چې زما خبر ومنله رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي په حقیقت کې د الله خبر ومنله. او په همدې قرآن کې هم راځي مخکې چې چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو د الله اطاعت وکړو. همدغه رنګ کې د هر پیغمبر خبره عمدایي، پیغمبر خو د الله طرف نه نماینده یي که نه، دا د الله خبره کوي. بیا وروسته اهمه خبره، ان الله بشک الله تعالی ربي زما رب دی، وربکم او ستاسو هم رب دی، فاعبدوه د هغه عبادت وکئ. دلته بیا ډېرې اهمې خبرې، دا ټول منظر تاسو د عیسی علیه السلام او د هغه موقع کې د یهودیانو او د عیسایانو بیا چې عیسی علیه السلام ته د الله زوی وایي او تر اوسه پورې دا ټول ده
دغه ټولو کې دعوت دی هغه دا دی چې یو خود الله څنګه چې ستاسو رب دی دغسې زما رب دی. الله زما پلار نه دی، نعوذ بالله، څنګه چې تاسو زما پلار جوړ کړی دی. او زه د الله تعالی داسې بنده نه یم چې د بندګي نه علاوه زما څه کني بل څه کار دی. دا زه چې څه کومه دا د الله بندګي ده. څنګه چې تاسو باندې د الله حکم دی د بندګي کولو، ته کرګي ما باندې حکم دی د بندګي کولو. رب د زما او عبادت کول دي، دغه عبادت کول دي. نو به حیثیت انسان د الله تعالی طرف نه زما او تاسو کې د ذمہ داریانو فرق نشته. تاسو به بندګي کوئ، زه به بندګي کوم. ها بندگی کی بیا د پیغمبرانو ذمہ دارانی زیاتی وي، پیغمبرانو ذمہ دارانی زیاتی وي، او بیا اطاعت کول دي زما د الله په حکم باندې. هم دغه دعوت د آدم علیه السلام نه واخله تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د هر پیغمبر دی، د هر یو پیغمبر دی. او هم دې دپاره الله تعالی د انسانیت پیدا کړی دی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما انسانان پیریان صرف د عبادت دپاره پیدا کړي، او دا عبادت به تر مرګ وخت پورې کوي، حتی اتانا الیقین، تر هغه وخت پورې الله تعالی فرمایي په همدې قرآن کریم کې تر څو پورې چې مرګ راغلی نه وي، مرګ پورې به د عبادت پابندي موږ به عبادت کو. بعضې خلک وایي چې د فلانی رسېدلی دی بس نور دلته د مانځه ضرورت نشته. بعضې خلک وایي دی وایي مونځ ولې نه کوي، دی مکې ته ځي او تاسو یې ګورئ نه، او دا زبرګ دی. دا ټول دروغ دي، ځان نه جوړ کړي. دا زه دې ذکر منځ کې ځکه کومه چې تاسو کوم د خلکو نه غلطې خبرې اورئ چې هغه تاسو کټ شي. رب تاسو هغې سره کړ، د الله سره تاسو رب ته تړلی کېږي. نو مونږ د الله تعلق څه دی؟ الله زموږ رب دی. د ربوبیت څه حق دی؟ عبادت کول. مونږ د الله عبادت څه ته وایي؟ د دې معنی مې کړي دي انتهایی عاجزي سره د الله خبره منل په ښودلې شوي طریقې باندې په ډېرې مینې سره. دا خبره دې ته عبادت وایي. سو کم کار کول کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلی، بس دا عبادت دی. عبادت کوي. نو هذا صراط، دک لاره ده مستقیم سیده. د الله عبادت کول سیده لاره ده. پیغمبر نه د الله زوی جوړول، پیغمبر نه الله اله یا رب جوړول، یا ځان ته څه بل څه شی جوړول وغیره، دا عبادت نه ده. دا سیخه لاره نه ده. سیخه لاره د الله عبادت ته. او دې نه مخکې چې کومه خبره تېره شوه، خاص کر چې اطاعت د الله دی او ما د الله نه ویریږئ. اوس تاسو معنی زده کوئ، انشاءالله تاسو به پوه شئ. و مصدقا او تصدیق کوونکی، یعنې زه تصدیق کوونکی یم. عیسی علیه السلام دی ته خپلې معجزې بیانوي. لما د هغه دپاره بین یدیه چې ما نه وړاندې من التورات د تورات نه، یعنې ما په وړاندې یا ما نه وړاندې زه د تورات تصدیق کوونکی یم چې دا واقعي د الله کتاب دی. ولی احل او دې دپاره چې زه حلال کم، ولی او دې دپاره احل چې زه حلال کم لکم تاسو ته بعد ځنې الذي هغه شیونه حرمه چې حرام کړي شوي دي علیکم په تاسو باندې. وجئتکم او زه راغلی یم تاسو ته بآیت په نشانې من ربکم ستاسو د رب طرف نه. ما څه نشانې ستاسو د رب طرف نه دي. دلته هم څومره خوږه خبره، ستاسو رب. زه خو ستاسو ته د تاسو رب خبره کوم. مونږ به همیشه دعوت چې ورکوو نو دا یو ټکی وایو، الله دې په دې کې برکت واچوي، الله دې رضا باعث جوړ کړي چې دا قرآن خو تاسو کتاب دی که نه. زه خو تاسو ته خبره کوم، خو تاسو د کتاب خبره کوم. فاتقوا الله، بس ویریږئ د الله نه. واطیعون او زما اطاعت وکئ، زما خبره ومنئ. ان الله بشک الله تعالی ربي زما رب دی، و ربکم او ستاسو هم رب دی. فاعبدوه، بس تاسو عبادت وکئ د هغه. یا شاګردانو الله په عبادت باندې ښکلي که د الله عبادت هر وخت دا توجه ساتئ چې زه اوس چې دا کوم کار کوم، هر کار چې کوئ تاسو، ستاسو ناسته ولاړه املاسته وغیره، آیا دا د الله عبادت دی؟ د الله په حکم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ښودلي شوي طریقې دی او که نه دی؟ داسې طریقه زموږ ژوند کې نه راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راغلي نه وي، او که راشي نو هغې کې بیا موږ آزاد یو. وهذا دا صراط لاره ده مستقیم سیده، د الله عبادت کول سیده لاره ده. الله دې موږ تاسو ته هم د عبادت توفیق راکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې. آمین.